که ته برش کې او ستا وری وینې کېږي، یا ته مسواک کې او ستا وری وینې کېږي، یا ته خوراک کې وری دې وینې کېږي، مطلب دا چې ستا وری بار بار وینې کېږي او یا ستا خوله بار بار خوږېږي، موت السر چې ورته ویلی کېږي، خوله بار بار پخېږي، نو پوه شه چې ستا په وجود کې د ویټامین سی کمی دی. دا ټول علامات چې په مسواک کې وری بار بار وینې کېږي، په برش کې وینې کېږي، یو سړی دنداسه وی او د هغه سره د وری وینې کېږي، خوراک کوي او د وری وینې کېږي، یعنې مطلب دا چې بار بار د وری وینې کېږي، نو د دې مقصد دا دی چې ستا په وجود کې د ویټامین سی ډېر زیات کمی دی. ستا وجود ته د ویټامین سی ضرورت دی. ته په خپل خوراک کې ویټامین سی شامل کا چې ستا د وجود نه د ویټامین سی کمی ختم شي، نو ستا به بیا وری مضبوطی شي، بیا به ستا خوله بار بار نه وځي، تا ته به موت السر نه کېږي، ستا وری به بار بار نه وینې کېږي. دا د څه د وجې نه چې ویټامین سی کمی راشي، نو بیا داسې چل کېږي. اوس دا علامات زموږ خلک معمولي ګڼي او اګنور کوي. ستا په وجود کې چې د ویټامین سی کمی رالی، فوراً تاله پکار دا دی چې راشه هغه خوراکونه وکړه چې په هغه کې ویټامین سی چې دا کمی ماته پوره شي. یوازې دا نه ده چې ویټامین سی ستا په وجود کې کم دی نو ستا وری به وینې کېږي، د دې ستا په امیونټي باندې هم اثر شته دی. نو که دا سیمټمز په چا کې هم راښکاره شي، پکار دا دی چې دی ویټامین سی واخلي، دی په خپل خوراک کې ویټامین سی شامل کړي. اوس ویټامین سی په کومو خوراکونو کې میلاویږي؟ نو ګوره اسانه فارموله درته در وښیم. هغه خوراکونه چې هغه تروش دي په هغو کې ویټامین سی ده. لکه کم خوراکونه؟ مثال نیمبو دی، مالټه ده، کینو دی، مرچ دی، داسې قسم خوراکونه چې هغه تروش خوراکونه دي، زیاتره په دې کې ویټامین سی ده، په دې باندې فوکس ورکوي. یا مثال د دې دپاره سپلیمنټس هم میلاویږي، میډیسن هم دي چې په هغه کې ویټامین سی شته دی. نو که دغه ویټامین سی ته واخیستل، ستا په وجود کې به دا کمی پوره شي، بیا به ستا دا وری بار بار نه وینې کېږي.